بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو ته د عربي ژبې په درس کې ښه راغلاست وایم. کتاب العربیة بین یدیک موږ رسیدلی یو الوحدة الثانیه، لومړۍ وحده زموږ درس ختم شو. هلته موږ روغبړ، پیژندګلوي هر څه زده کړل. اوس راغلی یو الوحدة الثانیه کې د الاسره په هکله زده کړه کوو. الوحدة الثانیه دویمه وحده، دویمه برخه او یا هم دویم چپټر. دلته وګورئ چې مور، پلار، نیکه، اولادونه دا ټول یوه کورنۍ تشکیلوي. الاسره، الاسرتو، فامیل یا کورنۍ. راځو ګورو چې په الاسره یا فامیل کې نن موږ څه لولو. دویمې وحدې ته داخل شوي یو. زموږ خبرې به هم نسبت پخوا ته ټکنۍ نه وي، په الفاظو، په حروفو، په کلماتو مبني نه وي، بلکې جملې به وي منظمې. مخکې موږ انا محمد، انا خالد، هذا کتاب. اوس به لږ لږ پرمختګ کوو. هغه جملې چې دی مکمل انشاءالله هغه د جملو جوړښت به تدریسوو. نو راځو په دې کې العرض دی. العرض کې پریزنټیشن دی موږ سره لومړی. الحوار الاول، الحوار الاول کې موږ سره علي او عمار دی. علي او عمار چې دی خپله کورنۍ یا خپل فامیل تاسو ته درپېژني. الحوار الاول، لومړی حوار. انظر واستمع واعد، وګوره، واوره او تکرار کړه. حوار بین علي وعمار، د علي او عمار ترمنځ حوار دی. علي: السلام علیکم. عمار: وعلیکم السلام. السلام علیکم او وعلیکم السلام موږ او تاسې په تفصیل سره زده کړي. ما درته شرحه کړي دي چې په دې کې کومه معناوې پرتې دي. یو خبره ډیره مهمه ده چې هغه غواړم تاسو سره شریکه کړم. السلام علیکه د مفرد لپاره استعمالیږي او السلام علیکم په تاسې د سلام وي د ټولو لپاره دی. نو کله چې موږ سره د مفرد لپاره هم د جمع صیغه استعمالیږي، ولې د جمع صیغه استعمال شي؟ یو خبره مهمه ده، کله چې تاسې مأثوره دعاګانې کوئ یا سنت راخلی، هغه په همغه حالت کې پاتې کیږي. په کوم حالت کې چې لکه موږ اوس دعا کوو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. کله چې زه یوازې یم داسې نه یم ربنا لا تؤاخذني ان نسیت او اخطأت، ځکه هغه د آیت ده او دغه مأثوره دعا ده چې د پخوا راهیسې موږ ته پاتې ده. همداشان د السلام علیکم صیغه هم مأثور او سنتي دعا ده چې موږ ته راپاتې ده. موږ په دې کې ایډیټ نشو کولی چې یو لپاره السلام علیکه کو او ډیرو لپاره السلام علیکم، سره د دې چې په معنا کې هیڅ فرق نه راځي او معنا یې په دواړو حالتونو کې صدق کوي. راځو مخکې محاورې ته. محاوره د علي او عمار ترمنځ ده. علي ورته وایي هذه صورة أسرتي، هذه صورة أسرتي. هذه دا، هذه دا. صورة عکس، تصویر. هر څه چې ورته وایو، څوک ورته عکس وایي، څوک ورته تصویر وایي، خو په عربي کې ورته صوره وایي یا هذه دا. صورت عکس، اسرتي زما د کورنۍ. ما مخکې تاسو ته ویلي وو چې دغه یا چې ده دا د متکلم یا ده. اسرتون فامیل، اسرتون کورنۍ، اسرتي زما کورنۍ. ما مخکې هاتف موبایل، هاتفي زما موبایل. قلم، قلم، قلمي زما قلم. نو اسرتون کورنۍ، اسرتي زما کورنۍ. هذه دا مؤنث کورنۍ چې دی مؤنث ده البته په عربي ژبه کې. موږ سره په عربي او پښتو کې بعض اصطلاحات فرق کوي د تأنیث او د تذکیر په حالت کې. لکه الشمس، المر په عربي کې مؤنث دی او په پښتو کې مذکر دی. القمر په عربي کې مذکر دی، پښتو کې مؤنث دی. سپوږمۍ یا سپوږمۍ. نو همداشان موږ هذه دا، هذه دا. صورت عکس، اسرتي زما د کورنۍ، زما د فامیل. هذه صورت اسرتي،
دا زما د کورنۍ عکس دی، تصویر دی. عمار څه ورته وایي؟ ماشاء الله. اوس په دې تصویر کې خو ډېر خلک دي. عمار د یو پوښتنه ترې کوي. عمار ورته وایي من څوک؟ من څوک؟ هذا دا. من هذا دا څوک دی؟ عکس ته یې ګوته نیولې ده چې دا څوک دی. علي ورته وایي هذا دا والدي. والد پلار. ګورئ یو خبره ډېر مهم دی. یو الابوان او بل الوالدان. اب والد فرق کوي. تاسو په عربي ژبه کې مختلف وګورئ چې د ماشوم لپاره ویل کېږي چې د انسان پلرونه درې دي. هلته الاب اصطلاح استعمال شوې ده، اما د والد اصطلاح په عربي کې ډېر پراخه توپیر لري. الاب تره ته هم ویلی شي، الاب نیکه ته هم ویلی شي، الاب استاد یا معلم ته هم ویلی شي چې ستا معنوي پلار دی. اب خسر ته هم ویلی شي کله کله. نو اب چې دی یو پراخه اصطلاح. اما والد الذي ولدک، والد هغه چا ته وایي د چا نه چې ته پیدا شوی یې، بیا هم ته پلار په معنا. خدای البته لږ تفصیل دی. هذا دا والدي زما پلار. والدي زما پلار عدنان دی. هذا والدي عدنان. دا زما پلار عدنان دی. هو مهندس. هو هغه مذکر لپاره که مؤنث وای هي بم ویلی. هو هغه مهندس انجینر دی. هذا والدي عدنان. دا زما پلار عدنان دی. هو مهندس. هغه انجینر دی. مهندس انجینر. عمار اوس بله کس ته ګوته نیولې ده، بله کس ته اشاره کړې. ومن او څوک هذه دا مؤنث خبره ده، صيغه د مؤنث ده. ومن هذه او دا څوک دی، بیا کس ته اشاره نیولې ده. البته دې پرې کومې ښځې ته ګوته نیولې ده. ومن هذه او دا څوک دی. علي ورته وایي هذه دا مؤنث صيغه ده. والدتي زما مور ده. والده مور. والدتي زما مور. سعیده چې نوم یې څه دی؟ سعیده دی. هي هغه طبیبه ډاکټره ده. هذه والدتي سعیده. دا زما مور سعیده ده. هي طبیبه هغه ډاکټره ده. د عمار پوښتنې نه ختمیږي، بیا هم پوښتنه کوي. بله کس په همدې عکس کې یو بل چاته یې ګوته نیولې ده. ومن هذا. ومن او څوک. هذا دا. ومن هذا او دا څوک دی. علي ورته وایي هذا دا اخي زما ورور دی. عیسی. عیسی. هذا اخي عیسی. دا عیسی زما ورور دی. هو طالب هغه زده کوونکی دی. د عمار پوښتنې لا هم دوام کوي. پوښتنو پسې پوښتنې. ومن او څوک. هذه دا. ومن هذه او دا څوک ده. علي ورته وایي هذه اختي. دا زما خور ده. عبله چې نوم یې څه دی؟ عبله دی. هذه اختي عبله. دا زما خور عبله ده. هي معلمة او هي معلمة. هغه معلمه ده. هغه ښوونکې ده. هذه اختي عبله. دا زما خور عبله ده. هي معلمه. هغه ښوونکې ده. اوس د دې لپاره چې هغه نورې پوښتنې هم ونکړي چې هغه څوک دی، هغه څوک دی. وهذا جدي. وهذا او دا جدي زما نیکه. وهذا جدي او دا و چې دی په عربي کې د پښتو کې او. وهذا جدي او دا زما نیکه دی. وهذه جدتي او دا زما نیا ده. جده نیا. جدتي زما نیا. عمار ورته وایي ماشاء الله. یعنی پورا فامیل دی تقریبا. ورور، خور، مور، پلار، نیکه، نیا ټول پکې شتون لري. راځو یو پیری بیا تکرارو. البته دې پیری زه معنا نه کوم، زه یې چې لولم معنا یې تاسې په ذهن کې ځان سره ګرځوئ چې آیا تاسې رښتیا هم په دې معنا پوه شوي یئ که نه. که بیا هم تاسې ته ځکه درسونه چې پر مخ ځي جملې به روانېږي،
تاسو کولای شئ چې یو قلم او یو کتابچه راواخلئ او د دې کې الفاظ په یو کتابچه کې نوٹ کړئ او هغه الفاظ نوي الفاظ چې دي البته هغه زده کړئ سره د دې چې موږ د درس په آخر کې د دې درس نوي الفاظ بیا هم زده کوو. راځو صرف عربي کې لولم، تاسو متوجه اوسئ، په ترجمه کې البته فکر کوئ. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه صورة أسرتي. ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان، هو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة، هي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى، هو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة، هي معلمة. وهذا جدي، وهذه جدتي. عمار. ما شاء الله. نو درنو لیدونکو او اوریدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، د نن لپاره هم دومره درس بس دی. د چینل سبسکرایب مو هیر نشي، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، کمنټ که لرئ پوښتنه وکړئ. نور مو په لوی او قادر سپارم. ونكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل. وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.